شناختی کارډونو بلاکولو شوق کې دی، پاسپورټونو بلاکولو شوق کې دی. موږ بل وطن ته ځو هم نه. ریاستي واکدارانو پرون اعلان کړی دی چې څوک په دې کې برخه اخلي زه به یې شناختی کارډ او پاسپورټ بلاکوم. نو دې دپاره ټول پښتانه را روان دي. دا یې باید د ټولې پښتونخوا شناختی کارډ په یو ځای بلاکي او ته به وایې چې که داسې قدرمن پاسپورټ یې هم د پنډال لاندې په داسې حال کې راجمع یو چې سبا جرګه کېدونکې ده. هم په دې پنډال کې زموږ ډېر درانه مشران ناست دي، د مختلفو سیمو مشران ناست دي. د شمالي وزیرستان منځۍ جرګه په اتفاق راغلې ده او په داسې حالات کې راغلې ده چې هغه یعنې په لارې فایرنګونه، بندې لارې، کله په پښو مزل، کله یو تکلیف کله بل تکلیف خو ځان یې را رسولی دی. نور هم ډېر مشران د سوات، د خیبر او د مختلفو سیمو مشران ناست دي، خو اکثر به سبا ته راځي ځکه چې جرګه سبا ده. خو کوم مشران چې راغلي دي هغه په دې نیت چې کیدی شي لارې بندې وي او د پښو د پیدل مزل وي، نو چې بیا دوی په لار رسېدلی شي. زموږ د مزدور کسان پارټۍ مشر هم سالار صاحب فیض علي خان دا را سره ناست دی. زموږ سره ډاکټر خان د خپلواک پښتونستان تحریک مشر، زموږ سره د حسین اخوندزاده د تحریک انصاف مرکزي کمیټې غړی او ترجمان، زموږ سره د کشمیر فرنټ چې کوم دی د هغې مشر صداقت مغل هم د کشمیر نه سره د ملګرو د قافلې راغلی دی. زموږ سره د جمعیت علما اسلام ډېر درانه مشران دلته ناست دي، د نورو ګوندونو هم دي. یقینا دا پنډال ته دوی ځانونه راښکاره کړل. زه د جرګې په اهمیت هم یقینا د ځوانانو مشران پوهېږي، خو که تاسو نه پرې پوهېږئ نو دښمن پرې پوه دی. د دې جرګې په اهمیت دښمن پوهېږي، هغه هسې د لاس پرې نه ټکوي، هغه هسې زور نه دی لګولی. هغه د پښتنو د روایاتو نه او د پښتنو د جرګې د نتایجو نه خبر دی. محترمو، یقینا سبا 11 تاریخ هغه ورځ ده چې د هغې د ختمولو دپاره دښمن خپلې ټولې هڅې وکړي. خو دا د دغو مشرانو په برکت، دا د دغو پښتنو په برکت باندې تر دې ځای پره خبره راورسېدله. که موږ یوه ورځ داسې د مسلې سره مخ وای قلار شوي به وای، خو دا یوه ورځ دا نه یو سیمه ده، په هغې باندې په تفصیل موږ خبرې کړي دي. اوس نور د حالاتو ذکر هم سړي ته ځان پې بد ښکاري، ولې چې د حالاتو نه ماشومان هم خبر شول. د حالاتو نه هغه لیوني چې دماغ یې په هېڅ شي کار نه کوي په کلي علاقو کې چې هغه غږوي هغه هم خبر دي. اوس یې د حل وخت راغلی دی او ته چې دومره لویه مسلې حل کوې دا قرباني ضرور غواړي، دا سرشیندنه ضرور غواړي او موږ ټول دې ته تیار یو. په یقین و منه ذهني و دې ته تیار یو چې د دغې وطن د ښې ورځې دپاره، د امن دپاره، د دې دپاره موږ سرونه قربان کړو. هغه ورځ ما یو ویډیو مولانا صاحب کتله، غالبا شمالي وزیرستان کې یا چېرته شوې ده. یو مولوي صاحب دعا کوي، دعا کوي، په دعا کې یو څو الفاظ استعمال کړي دي د چا به ورته فکر نه وي. هغه وایي چې یا الله زما دا ماشومان چې ما ته سبق راځي، سبق رانه وایي د قرآن، هغه په هفته کې 3 ورځې راځي ځکه چې نورې ورځې جنګ وي نشي راتللی. ما ته مدرسه ته څوک نشي راتللی. خدای پاک 11 اکتوبر کامیاب کړي چې موږ عمل وکړو. دا د یو مدرسې حال و، دا د یو جماعت حال و. ته لاړ شه سکولونو ته، ته لاړ شه کالجونو یونیورسټیو ته. د ماندې او پلارونه په خپلو بچو پسې حال ته هم زړونه ښویېدلي وي چې هغو سره به څه کېږي. تر جومات مقدس ځای خو زموږ دپاره نشته دی. آیا هغه محفوظ دی؟ ستا جومات نه دی محفوظ، ستا عیدګاه نه ده محفوظ، جنازهګاه نه ده محفوظ، ستا مدرسه، سکول، کالج، ستا دغې وطن یو کور هم نه دی محفوظ، یو وګړی نه دی محفوظ. زه خبره نه وږدوم، داسې ناستی دی چې په دې کې ترتیب نه وي. نور مشران ناست دي، زه ټولو ته د خپل مشرانو حیثیت ورکوم. دوی زموږ مشران دي، ټول دوی به خبرې کوي، خپل هر څوک به خبره کوي په خپل عقل، علم، تجربات مطابق. خو دومره مې یو څو خبرې ولیدې په پښتون وطن کې چې په سرې ټوپۍ بدلې دي.
د چا سره ده، د چا سراو سره ده، د چا شنه ده، د چا سپینه ده، د چا توره سره ده، د چا سپینه توره، مختلفې دي، د ټوپۍ مختلفې دي، خو د ټوپۍ لاندې د دې ظلم او ظالم پر خلاف فکر یو دی. فکر تقریبا یو شوی دی. اوس معنا ډېر ته په بندونو باندې هم خلک نشي را ډېټ کولی. دا ولسي پاڅونونه کېدل، په دې کې ټول چې څومره خلک راغلی وو، هغوی د خپلې پارټۍ نه تپوسونه نه دي، هغوی د خپلو تنظیمونو نه تپوسونه نه دي. یعنې داسې یو حالات راغلی دي چې نور پښتانه د هر مکتب فکر خلقو فکر یو شوی دی، عمل ضرورت لري. او انشاءالله زه د دې جرګې نه هیله دا لرم چې دا به مزید د بیانونو نه د یو فیصلې دپاره کېږي، د یو پرېکړې دپاره کېږي. ولې بیانونه اوس شوي دي؟ په بیانونو باندې دا زموږ شمالي وزیرستان او منځنۍ جرګه یو نیم کال نه لګیا ده او ډېر لوی مزاحمت یې وکړ. هلته مې ځوانانو نه تپوس کولو چې څه داسې نتیجې یې وینئ. هغوی ویل هم چې نورې نتیجې به یې وي یا نه به وي، خو بیان مونږ په خپل وطن باندې هر سړي داسې زده کړو، داسې چې اوس نور کم سے کم ځانونه پوهول یا د بل پوهول، دا مونږ ته اوس ښه اسان شوي، په هره پهلو خبره شوې ده. ریاستي واکدارانو پرون اعلان کړی دی چې څوک په دې کې برخه اخلي زه به یې شناختي کارډ او پاسپورټ بله کوم. نو دې دپاره ټول پښتانه را روان دي، دا یې باید د ټولې پښتونخوا شناختي کارډ په یو ځای بلا کړي. او ته به وایې چې که داسې قدرمن پاسپورټ یې هم دی. ته به وایې که داسې قدرمن پاسپورټ لري دی. په ټوله دنیا کې د دنیا څخه ګند په ځان پرې ومخه څوک به نږدې در سره کښېني، خو چې د پاسپورټ چاته ورښکاره کړې څوک نږدې نه در سره کښېني. نه 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 ما په ایډوانس وربخښلی تاسو لږ ملګرو، موږ د پښتون په خاوره آباد یو. ملک صاحب هغه ورځ زموږ یو ملګری دی نظیف، هغه شمالي وزیرستان ته روان و، تا به لیدلی وي. هغه بیا په لاره کې ورته ویلي شناخت کارډ راوښیه. هغه ورته چې ما پښتو ژبه وویله، نو په دې پورته زه د شناخت کارډ څه ضرورت پېښ شو؟ خو چې پښتو مې وویله زه دغې وطن یم. زما شناخت چې کوم دی، د شناخت کارډ مې چې کوم دی، هغه زما ژبه ده، هغه زما لباس دی، هغه زما کلتور دی، هغه زما په دې وطن کې هر شی ښکاره دي. هغه ویل چې بیا هم وویل چې نه ته به کارډ راته ښایې، چې ما ویل سترګې به درپسې ړندې شي، خو کارډ به درته ونه ښایم. ولې؟ زما شناخت شته دی. زه په دې خاوره چې د چا یعنې څوک را روان دي زه ټول پېژنم. دا نامعلوم خبره چې وکړو چې دا دی څوک هم د یو پښتون په کلي کې داسې یو سړی نشته دی چې هغه دوی پېژني. زمونږ په وطن کې نامعلوم نشته دی. نامعلوم دا د ده په تورو شیشو کښې ګاډي کې چې کوم خلک ګرځي، یوازې دوی نامعلوم دي، موږ نه یو. زمونږ تاریخ، زمونږ ژبه، زمونږ اقدار، زمونږ دنیات، هر شی معلوم دي. موږ هیڅ نامعلوم نه یو. شناختي کارډونو بلا کولو شوق یې دی، پاسپورټونو بلا کولو شوق یې دی. موږ بل وطن ته ځو هم نه. لندن به ښکلی وي، خو په لندن کې پېښور نشته دی، په لندن کې رزمک نشته دی، په لندن کې سوات نشته دی، په لندن کې دا زموږ وطن نشته دی، بل وطن دی. زه څه پې کوم؟ زه خو دلته خوښ یم، زه خو په خپله خاوره خوښ یم. زه به ځم چیرې؟ دا حربې بیا حملې یې وکړلې، شهیدان وشول، نور هم څوک پر شا شوي نه دي. کېدای شي د خلکو دومره اراده نه وه د راتګ، خو دا پښتانه دي چې شهیدان وشول، د دوی اراده نوره هم زیاته شوه. نو انشاءالله میدان مو پښتنو د جرګې په اعلان باندې یو څه ګټلی و، بیا دلته په رارسېدلو باندې مو نور وګټلو. یو درنه پرېکړه د ټول په شریکه وکړي چې دا عمل کوو، دا عمل کوو، دا عمل کوو. ټول کام که هر ګوند دی که هره سیمه ده ټول یې په شریکه کوو. دا دې وکړي انشاءالله. خواري به وغواړي، ځوانان به بې صبره کېږي نه. ځوانانو فطرت دا دی چې زر تر زره ریټیلیشن وکړي، زر تر زره واپسي جواب ورکړي. خو ځوانانو زر تر زره نه، انشاءالله په طریقه به د ټولو مشرانو، د ټولو پښتنو په حمایت به یو سفر روان شي. یو ځل چې سفر روان شو، نتیجه یې بیا هم هغه نتیجه راځي چې ته یې غواړې. خو دا ده چې ته یې 2 ورځو کې زر غواړې او مشران یې لږ په 15 ورځو کې کار کول غواړي چې مستحکم وي. نو انشاءالله په ټولو مشرانو زموږ باور دی د حالاتو
د وخت مطابق به